یم عجیز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معاف کړي الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آصف زرمل سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زه له ډېر وخت راهیسې مزدوري کوم، تقریبا 20 کاله کېږي، خو کار مې نه جوړیږي. لمونځ کوم، حرام نه خورم، عمرې کوم، د شپې 2 رکعته لمونځ کوم، بیا هم قرض را باندې ډیر دی. له الله نه راضي یم، د حل لار راته راوښیه او یا راته دعا راوښیه. الله رب العزت دې ستا او ستا په شان د نورو قرضدارانو او د ښکېلو خلکو ستونزې او مشکلات په خپل فضل، رحم او کرم سره رفعه او حل کړي. خو بیا هم کله چې د سهار لمونځ وکړې، د سهار د لمانځه نه وروسته په 25مه سپاره کې سورة شورا وګوره. د سورة شورا 19 آیت د سهار لمانځه نه وروسته 80 ځلې ولوله. د کبیره ګناه نه ځان وساته، دعا کوه، انشاءالله الله رب العزت به دې مشکل حل کړي. هغه د سورة شورا 19 آیت دا دی چې الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. الله تعالی پر خپلو بندگانو ډیر مهربان دی. چاته چې خوښه وي روزي ورکوي او هغه ډیر زورور او برلاسی دی. 25مه سپاره سورة شورا 19 آیت د سهار مانځه نه وروسته 80 ځلې لوله. انشاءالله الله به دې مشکل حل کړي. هر څوک چې داسې ستونزې لري دا وظیفه دې وکړي او تکرار دې کړي، انشاءالله الله به یې ستونزې ورته حل کړي. پوتا نظر وکړه کمر ته ګوره، خام ته ګوره مازدیګر